د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارج تفیر سره کتلي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ناستې اصلي محور له کډوالو ملاتړ او په بېلابېلو هیوادونو کې د وضعیت څېړل و. د دې وزارت ویان دغه راز زیاتوي چې دواړو لورو په دغه لیدنه کې د بشرپاله او روغتۍ مرستو د دوام، د نشه یي توکو انساني قاچاق څخه د مخنیوي، د کاري زمینو رامنځته کېدو او د امنیت ټینګښت په تړاو خبرې کړي دي. د سیاسي چارو شنونکي په دې اند دي چې ورته لیدکاته له نړیوالې ټولنې سره د اسلامي امارت د اړیکو په پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی همداراز له افغانستان سره په مرستو کې د اروپایي ټولنې رول اغیزناکه بولي. ملاقات وزیر امور داخلی افغانستان با شازدافیر سفیر اتحادیه اروپا نمایندگر عزیز که امارت اسلامی افغانستان و کشورهای اروپایی میخواهند که به مردم افغانستان کمک بکنن. اتحادیه اروپا یک کشور نیست بلکه متشکل از چندین کشور اروپایی هستند. اگر یا واقعا در ساحه ایجاد فرصت و با کمک و مهاجرین در بخش صحی، در شغل و کار و اشتغال و مساعدت‌های بشردوستانه خود با افغانستان رجوع کنه و کمک کنه، واقعا که مشکلات زیاد مردم افغانستان دیگر از اقتصادی و از اشتغال کار و عدم فرار از کشور یا مهاجرت این مشکلات حل میشه. اروپایي ټولنه تر ډیره د افغانستان موضوعات په کابل کې د خپل استازولۍ له لارې څاري او د دې ټولنې فعالیت ډیری په بشري مرستو ورټوله ده. خو کابل بیا په ځلونو له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د پراختي پروژو پر سر د هم پام ورټول کړي.